دا تر دې او تر وره نه ده، دا تر دې او تر غره ده. دا یو مشهور متل دی او دا متل قصه تاسو به پیش کوم. وایي چې یو سړی غره ته تللی و، د غره نه یې د خشاک ګېډۍ کور ته راوړو. ډېر زیات ستړی شوی و، په کټ کې پرېوتو او فریادونه یې شروع کړل. ښځې ورته ویل چې لر شه خواره، ګېډۍ دې څه راوړه چې دومره فریادونه دې شروع کړي دي. سړي ورته وویل چې ګېډۍ ډېر دروند و، زه هم لرې و، نو ستړی کړمه. ښځې زر هغه ګېډۍ اوچت کړو او د کوټې هغه وره پورې ویوړو او ویل چې ګوره دا څومره سپک دی، ما راوړو. خاوند ورته وویل دا تر دې او تر وره نه ده، دا تر دې او تر غره ده. نور هم تاسو داسې څه قصې، پخوانۍ پښتو قصې یا متل پسې چې کومې قصې اورېدل غواړئ نو په کمنټس کې موږ ته خپل فرمایش کولی شئ. د اشته ویډیو باندې هم خپل رای ضرور راکړئ. ډېره مننه.